غرو کې د وحشت کیلو شوی یم افغان صاحب غرو کې د وحشت کیلو شوی یم غرو ته ځم په لار پل په سایه نږدم واه دا یو ځل بیا وایه ډېر زبردست افغان صاحب چې غرو کې د وحشت کیلو شوی یم غرو کې د وحشت کیلو شوی یم ښار ته ځم په لار پل په سایه نږدم ډېر زبردست بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مینوالو زه یم محمد علي افغان په نن خپرونه کې د اتحاد قایل صاحب سره په یو ځای باندې مینوالو اورېدونکو ډېر زیات کړی و چې تاسو په یو ځای باندې راشو یو غزل وضع سره کړم هغې نه بعد یو غزل قایل صاحب کوي تاسو سره امید دی چې تاسو خوښ شي او مزې ورته واخلو غزل داسې ډول ده چې ما ته ګوډه دروازه وه کور یې خور شه ما ته ګوډه دروازه وه کور یې خور شه که ځوړنده یا پرده وه کور یې خور شه لاس یې بل ته ونیوه سوال یې کولو لاس یې بل ته ونیوه سوال یې کولو سوال کوونکې پښتانه وه کور یې خور شه افغان صاحب بیا یو ځل لاس یې بل ته ونیوه سوال یې کولو سوال کوونکې پښتانه وه کور یې خور شه ښه سړی و یو مخلوق راغونډ شوی ښه سړی و یو مخلوق راغونډ شوی څومره غټه جنازه وه کور یې خور شه مننه د باروتو په اواز وټپې شوی د باروتو په اواز وټپې شوی د باروتو په اواز وټپې شوی یو ماشومه وکاڼه وه کور یې خور شه مننه او یوه جونګړه مې لیده خاورین منګی هم یوه جونګړه مې لیده خاورین منګی هم شنه پروت یې پې خوره وه کور یې خور شه مننه او زه پې پوه نه شوم په رب د سترګو لاړه زه پې پوه نه شوم په رب د سترګو لاړه زه پې پوه نه شوم په رب د سترګو لاړه دغه ژوند یوه لمحه وه کور یې خور شه مننه او اخري مقطع شعر یې چې دا خو مینه ډېره سخته ده افغانه دا خو مینه ډېره سخته ده افغانه دا خو مینه ډېره سخته ده افغانه په اول ځل تجربه وه کور یې خور شه مننه شکریه قایل صاحب اوس ته راباندې څه پیرزونه وکړه که نه مینهوالو زه مینهوالو ته یو هغه ویم خپله وایي چې پیر از مهمان په لایلا باندې پیر از مهمان په لایلا باندې هر ځای ورته سر په سجده نږدم او زه حاجي ورځه حاجي نامه کوه زه ورځه زه حاجي ورځه حاجي نامه کوه او ستا په شان لاسونه په کعبه نږدم خوار یتیمه ګوره پیسې اخله خوارو یتیمه ګوره پیسې اخله او زه د چارمان په سره لمبه نږدم هغه دروغ نه وایي بدرنګ به وم افغان صاحب هغه دروغ نه وایي بدرنګ به وم هسې زه تهمت په عینا نږدم او زړه کې ارمانونه ما ښخ کړي دي او اوس رخې ګریوان په هدیره نږدم افغان صاحب زړه کې ارمانونه ما ښخ کړي دي او اوس رخې ګریوان په هدیره نږدم او چا د خپل ښایست جنازه وویسته چا د خپل ښایست جنازه وویسته او دا بدنومه داغ زه په جامه نږدم افغان صاحب ډېر په انساني بې حسي وژاړم نور چې الزامونه په بلا نږدم او غرو کې د وحشت کیلو شوی یم افغان صاحب غرو کې د وحشت کیلو شوی یم غرو ته ځم په لار پل په سایه نږدم واه دا یو ځل بیا وایه ډېر زبردست افغان صاحب چې غرو کې د وحشت کیلو شوی یم غرو کې د وحشت کیلو شوی یم ښار ته ځم په لار پل په سایه نږدم ډېر زبردست ډېر ښکلی مینهوالو دا وه زموږ د وخت خپرونه روانې خپرونې پورې زموږ سره اوسئ د لوی الله په امانه سپارم